بچو لا چې مونږ نه کېږو نومونه په پښتو کې سبا به بیا دې څنګ لیکي خطونه په پښتو کې او هغه ملا مې خوښ وي خو هغه مې د زړه سر وي چې لیکي مینانو له ساختونه په پښتو کې بسر صاحب هغه ملا مې خوښ وي خو هغه مې د زړه سر وي چې لیکي مینانو له ساختونه په پښتو کې یو څو شعرونه وایم بیا به یو نظم ووایم چې مونږ د بل په اشارو باندې روان یو نه په ځان نه په جخان نه په تاوان یو څومره زر څومره ارزان یې په چا خرڅ کړو هغه کوم خلک چې مونږ باندې ډېر ګران څومره زر حسرت صاحب څومره زر څومره ارزان یې په چا خرڅ کړو هغه کوم خلک چې مونږ باندې ډېر ګران وو چې د ټول وخت به راتلو دوی به دانګلو پښتانه نه وو صاحب چندخان وو چې د ټول وخت به راتلو دوی به دانګل پښتانه نه وو صاحب چندخان وو او چې د شعر په معنی خو هم نه پوهېدلو نیازي صاحب چې د شعر په معنی خو هم نه پوهېدلو د محبوب سره اړم داسې غویان او نظم به ووایم که اجازت مې څه درته ستاسو زوړ نظم مې دی خو دغه ملګرو فرمایش کړی دی چې هغه چې زه به یې په یخ ژمي کې خیر افغان صاحب هغه چې زه به یې په یخ ژمي کې د سخت ساړه نه په امان ساتلم چې بلونده شوه په متیازو باندې زه به یې اوس زګي ته واړولم خپله به یې ټوله شپه لونده تېره کړه چې زه به خوب نه کله پاڅېدم په نیمه شپه کې به مې چغې کړلې چې بیبي اوږې یم راپاسه که نه بیبي به پاڅېده زما دپاره زر زر خوراک تیار خورا به یې وړلو خو د یو کال مخکې زړه کې څه وه ما مې د رور سره جګړه وکړه ما ټوپک واغرسه ډز مې وکړو د ټوپک ډز راته قیامت شو خدایه بیبي رسا په تنده ولګېده زه به کافر که مسلمان پاسمه زما د لاسه د مور مرګ شوی دی زه به کافر که مسلمان پاسمه زما د لاسه د مور مرګ شوی دی هغه وختونه مې اوس هم یادېږي اکبر لالا هغه وختونه مې اوس هم یادېږي چې زه به پلار کله وخله منو بیبي به زه په غېږ کې ونیولم ټول ګزارونه به یې په ځان وخوړو ما ویل بیبي ته منځ کې څه نه راځي ته به یې ګناه ده وخل څه زغمې بیا ټوله شپه خوب کې زرګي وباسي ماله دا ستا د غمه خوب نه راځي زه به کافر که مسلمان پاسومه زما د لاسه د مور مرګ شوی دی چې په کوڅه کې غیر خاوین صاحب چې په کوڅه کې وشو شور د وړو جمال صاحب چې په کوڅه کې وشو شور د وړو مور به مې زر وله ورمنډه کړله چې مې بچې خو چا وخلې نه دی زه به یې د خاورو نه راپاڅولمه خپلې سینې ته به یې جوخ کړم او بیا نورو وړو ته به یې خیرې وکړلې چې ځواني مرګ و خدای وخلو خلکو زما بچې لوبې که څه وخې او بیا د سترګو به یې غټې اوښکې په مخ راتلې چې اوږې به په مخ راتلې چې وچې به شو زه به کافر که مسلمان پاسمه زما د لاسه د مور مرګ شوی دی حسرت صاحب په آخرت کې چې حساب کتاب شي خلک به ټول پاسې د مور په نامه ما ته به نوم د مور څوک اخلي که نه زه به چې مور ته مخامخ ودرېږم محبوبه زه به څه جواب ورکوم ورته به څه وایم چې څوک یم زه به کافر که مسلمان پاسمه زما د لاسه د مور مرګ شوی دی زما د لاسه د مور مرګ